ننګرهار چې په پسرلي کې د ښکلاګانو کور وي، د یاد ولایت مرکز جلال آباد هوا د نارنج ګلونو خوشبو یې ترورینه کړې وي او د هیواد له ګڼو ولایتونو ورته خلک د سیال او چکر په موخه راځي. د دغه ولایت د نندارو لپاره د راتلونکو په وینا د نورو کلونو پسرلیو سره په لوی توپیر سږکال یاد ولایت ته د سیلانیانو راتګ ډیر شوی، ځکه له بل هر وخت اوس امنیت ډیر خوندي او هیڅ ډار ورسره مل نه وي. طبعا ننګرهار چې کوم دی همیشه بهار دی، همیشه بهار اوسي، نو بالکل نن سبا چې کوم دی په ننګرهار کې د پسرلي موسم دی، ډیر زبردست موسم دی. امنیت ماشاءالله ډیر ښه امنیت دی او اوسه پورې نه سالیانانو ته کوم ضرر رسیږي او نه کوم داسې پیښه موږ کتلې ده. مخکې مثلا یېره وه په لارو کې به خطرات وو، هغه ټولې ستونزې او مشکلات اوس حل شوي دي. نو سیلانیان کولی شي چې په ډاډه زړه باندې ننګرهار ته سفر وکړي، د جلال آباد له ښکلاو څخه خوند واخلي، همدارنګه د ولسوالیو له طبیعي منظرو او له ښکلاګانو څخه خوند واخلي او هلته د چکر او د تفریح په موخه باندې خاص ځانانه دوی اوس وخت کې تګ کولی شي او راتلی شي. ننګرهار ته له نورو سیمو راغلي سیلانیان وایي اوس کولی شي د یاد ولایت هغو سیمو ته هم د چکر او میلو لپاره ورشي چې د تیرې ادارې پر وخت به ورکې د جګړو سنګرونه تاوده او د یاد ولایت ښکلاګانې او د سیلځایونه به د خلکو له نظره پناه پاتې وو. ننګرهار ولایت چې د پسرلي پر رسیدو سره لا ښکلی شوی دی، د سیاحت لپاره برابر شوی دی. د افغانستان ټول ولایتونه که خلک غواړي دلته راشي، میلې وکړي، چکر یې ووایي، سیاحت وکړي، نو فضا کاملا د سیاحت او چکر لپاره برابره ده. تیرو وختونو پرتله ماشاءالله د افغانستان او سربیره د ننګرهار امنیت ډیر خوندور او ډیر ښه شوی دی او خلک په ارامه فضا کې کولی شي چې د نورو ولایتونو نه د ننګرهار ته خلک راځي، هر یو ولسوالۍ ته په ارامه فضا کې د شپې او د ورځې چکر وهي. د جلال آباد ښارځایي خلک بیا وایي دغه ولایت کې زړه راښکونکی موسم او کلک امنیت هغه څه دي چې خپله د دغه ولایت او نورو سیمو د راتلونکو سیلانیانو لیوالتیا یې څو چنده کړې، تر څو د ښار په شمول د ټولو ولسوالیو د ښایستونو نندارې هم وکړي، ځکه سر او مالي په تمامه معنا خوندي دي. د تیر په څیر د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې امنیت دی. هغه ولسوالي چې مخکې خلکو ورته تګ راتګ نشو کولی د ناامنۍ د وجې، نو اوس کاملا امنیت قایم دی. خلک په ډاډه زړه کولی شي چې د چکر وهي، د لرو ولایتونو نه خلک راځي او د ننګرهار د ښکلاګانو نه او خصوصا بیا پسرلي کې خوند اخلي، لذت ترې اخلي او په ډاډه زړه په ټولو ولسوالیو کې په هغو سیمو کې چې دوی غواړي چې چکر وهي ښه په ارام زړه تګ راتګ کولی شي. ننګرهار چې دویم نوم یې همیشه بهار دی، اوس یې ښار او غرونه د امن په اساس د نندارو جوګه شوي. خلک لرو پرتو سیمو ته ډلې ورځي او یاد ولایت ته د خدای ورکړې ښکلاګانو خوندونه اخلي. سحر ګل هوریت، راډیو ننګرهار.